د دې سطحې کوږوالی کم دی، د دې سطحې کوږوالی زیات دی، د دا شا طرف سطحې، نو د دې شعاع به څه وي؟ کمه. چې کوږوالی زیات وي، کرویچر زیات وي، شعاع لنډه راځي او دوی ترمنځ اړیکه معکوسه وي. چې څومره تاسې وګورئ کوږوالی ډېرېږي په هغه اندازه باندې به شعاع څه وي؟ کمه. او که چیرې کوږوالی کمیږي، د دې چې اوس تاسې کره تکمیله کوي، شعاع به ډېره لویه درته راسي. ښه، اوس دا داسې یو عدسیه ده، د دغه طرف شعاع مرکز یې دلته یوه نقطه ده او د دې طرف ته یې دلته یوه نقطه ده. دی زه به یې درته په نښه کړم. دا شعاع د دې وجهې راله او دا شعاع د دې بل د هغه وجهې. ښه، په دې رقم باندې ښه تاسې ما ته اوس دا وایاست نور په دې طرف باندې راځي، دا د وارده وړانګې جهت دی، د وارده وړانګې جهت. ما ته اوس دا وایاست چې په دې دوو دانو مرکزونو کې کم یو ته لومړی مرکز نوم ورکړم، کم یو ته دوهم. نور چې هر کله پر هر یوه لومړی ولګېدی، اولي وجهه هغه څه راځي؟ لومړی مرکز. او نور چې دوهم هر یوه ته ورسېدی، هغه دوهمي. نو نور خو اول په دې باندې راځي، نو دا مرکز څه سو؟ C1 او دا مرکز C2. نو شعاګان یې څه رقم درته راځي؟ بس دا مرکز چې C1 سو، د ده مربوطه شعاع هم څه راله؟ R1. او دا مرکز چې C2 دی، د ده مربوطه شعاع هم R2. ښه، د دې مقدارونه R1 دا په کتاب کې څومره درته راغلی؟ 6 سانتي متره او R2 3 سانتي متره. اوس موږ تاسې هدف دا دی، زه غواړم د دې عدسیې محراقي فاصله را پیدا کړم، چې د دې عدسیې محراقي فاصله څومره ده، او د دې کار دپاره به څه وکړو؟ د عدسیې جوړونکي فورمول به ورته وکاروو. د عدسیې جوړونکي فورمول څه رقم و؟ 1 پر محراقي فاصله، دا عدسیه په هوا کې ده، n -1 1 پر R1 -1 پر R2. دا یو عمومي اړیکه سوه. د عدسیې جوړونکي فورمول په دې شکل دی. د انکسار ضریب د دې عدسیې دا کم مواد چې ځینې جوړ شوي، د دې دا انکسار ضریب څو دی؟ 3 پر 2. د انکسار ضریب هم موږ تاسې لرو، n مساوي 3 پر 2. ګورئ، محراقي فاصله زه پیدا کوم. که محراقي فاصله مثبته راله، مطلب دا عدسیه متقاربه ده. که محراقي فاصله منفي راله، دا عدسیه متباعده ده. دا موضوع n خو دایم یو مثبت عدد وي. اوس خبره راله R1 R2 ته، چې دا مثبت انتخابیږي که منفي. ما تاسو ته د دې دپاره داسې یو مسله ویلې وه، که مرکزونه د عدسیې مخې ته پراته وي، شعاګان یې منفي. که مرکزونه د عدسیې شاته پراته وي، شعاګان یې مثبت. بلکل د محراق په څیر دی. په محدبه عدسیې کې چې وړانګې ولګېدلې، مرکز محراق چیرې واقع کیږي؟ وړانګې ووتلې، انکسار یې وکړئ، د عدسیې شاته محراق تشکیل سو. عینا دمغه په څیر باندې تاسې د دې مثبت منفي تعینوئ. اوس دا راته ووایاست وړانګه که په دې طرف را روانه وي، دا د عدسیې مخ سو، دا د عدسیې شا. په دې دوو شعاګانو کې کم یو مثبت راځي، کم یو منفي؟ دواړه منفي. دلیل یې دا دی ځکه د دواړو مرکزونه چیرې واقع سوي؟ د عدسیې مخ ته. دا طرف د عدسیې مخ راغی او بل طرف د عدسیې شا طرف سو. نو چې دواړه منفي دي، قیمت گذاري کوو. 1 پر F مساوي دی n 3 پر 2. 3 پر 2 منفي 1 1 پر R1 R1 دواړه منفي راځي. اوس به علامه نوازه کوو، سانتي متر به پرېږدئ. منفي 1 پر R2 R2 هم څه دی؟ منفي. تاسې وړاندوینه وکړئ، F به مثبت راسي که منفي؟ F به مثبت راسي. ولې؟ موږ ته د عدسیه وګوره، منځنۍ برخه یې پلنه ده، انجامونه یې نازک دي، ځکه موږ خو د شکله هم دا تشخیصولی سو. نو دا عدسیه به څه ډول وي؟ متقاربه عدسیه. او متقاربه کې محراق څه وي؟ حقیقي. او حقیقي محراق کې باید محراقي فاصله مثبت وي. نو دا وړاندوینه موږ تاسې کړې ده. اوس راځو محاسبې ته. 1 پر F مساوي دی په دا محاسبه کوي 1 پر 2. منفي د دې منفي سره مثبت،
نو دلته به هم ګډ مخرج ورته 6 ونیسئ. دا علامه په صورت کې په نظر کې ونیسئ. 6 تقسیم په 6 یو ضرب منفي 1. د دې د منځ علامه مثبت. 6 تقسیم پر 3 2 ضرب مثبت 1 2. دا څو رالی؟ 1 پر 6 1 پر 2 1 پر 12 1 پر اف 1 پر 12 رالی. اف مساوي په څو؟ 12 سانتي متره. بالاخره خبره تاسو ته اوس ډېره واضح ده چې په عدسیو کې محراقي فاصله د شعاع نیمایي نه وي. دا وګورئ 12 سانتي متره محراقي فاصله راغلې ده. د یوه طرف شعاع 6 د بل طرف شعاع 3. د یوه طرف د شعاع 2 چنده د بل طرف د شعاع 4 چنده. هغه قضیه خو یوازې په هندارو کې چې محراقي فاصله د شعاع نیمایي راځي. په دې کې دا قضیه نسته. د عدسیې جوړونکي په فورمول کې دا مسله ډېره زیاته واضح ده چې اف آر پر 2 نه دی. د دواړو طرفو شعاګانې د انکسار ضریب. حتی موږ تاسې دا عدسیه څنګه فرض کړې ده چې په هوا کې ده. که دا په هوا کې نه د محیط د انکسار ضریب هم ورسره رااخلو. خبره واضح ده درته؟ ښه توجه ورته کوئ. په دغه سوال کې یو کار بل هم کوو. که نور په دې طرف وارد سي نو بیا به څه خبرې راسي. دا برخه هم محاسبه کو. په دغه مثال کې چې موږ تاسې موضوع ډېره زیاته واضح. اوس داسې تصور وکئ همدغه عدسیه سوه. همدا عدسیه ده. د یوه مرکز دلته دی د بل مرکز هم دلته دی. نور د دې طرفه ورباندې راځي. د دغه طرف شعاع یې څو وه؟ د دې طرف شعاع 3 وه. ویني دا چې انحنا یې ډېره وي د دې شعاع لنډه راځي. ښه دا 3 او د دې طرف شعاع 6 وه. دا په دې شکل. اوس که دا د نور د واردېدلو جهت وي نور په دې طرف وارد سي زه غواړم د مرکزونو ته نومان ورکم. تاسې اوس راته وایاست د دې ځلې کومه وجه اولي راله؟ دا وجه اولي سوله. دا وجه چې اولي سوه دا مرکز څه رالی؟ C1 او دا مرکز C2. ښه C1 C2 نو R1 دا 3 سانتي رالی. R1 3 سانتي او R2 څو رالی؟ 6 سانتي. اوس دا راته وایاست چې په دې حالت کې کم یو مثبت وي کم یو منفي؟ دواړه مثبت. ځکه دا طرف د عدسیې مخ سو چې دا طرف د عدسیې مخ سو دا یې شا طرف سو او دواړه مرکزونه د عدسیې شاته پراته دي. دواړه مثبت راغلي دي. اوس بیا زه غواړم محراقي فاصله پیدا کړم. 1 پر اف مساوي دی په دا اړیکه ده. مستقیم زه دا اړیکه کاروم دلته. 1 پر اف مساوي دی په n منفي 1. n څو؟ 3 پر 2 منفي 1 پر 2. دا ځای خو یې تغییر ونه کړی هماغه رقم راغی 1 پر 2. دې بل ځای ته یې اوس تاسې وګورئ. دواړه تاسې ویل مثبت دي. 1 پر R1 R1 څو دی؟ 3. نو 1 پر 3 منفي. دا منفي خو د فورمول ده او دا هم مثبت 1 پر 6. اوس نو 1 پر اف مساوي رالی په 1 پر 2. دلته ګډ مخرج 6 تقسیم پر 3 2 منفي 1. دا څو رالی؟ 1 پر 6 1 پر 2 1 پر 12 او تناسب مو ماخوذ کوي. اف مساوي رالی په 12 سانتي متره. کله چې وړانګې د دې طرفه وارد سوې محراقي فاصله دلته 12 چې د دې طرفه وارد سوې محراقي فاصله دلته 12. فرق یې وکئ. دا خبره ما تاسو ته په تېر درسو کې ویلي چې محراقي فاصله د هر ډول عدسیې دپاره ثابت مقدار لري. خدای دې وکړي چې شعاګانې متفاوتې وي شعاګانې برابرې وي یو طرف مستوي وي یو طرف انحنا ولري. په ټول حالاتو کې به محراقي فاصله تغییر ونه کړي. ټول متوجه سوئ دې مسلې ته؟ ښه دا موضوع په دې شکل درته راغله.